کابل ښار کې هرې خواته سختې ډزې کېږي. امنیتي ځواکونو د مسعود پلویانو د باغي کړنو ننداره کوي. د احمد شاه مسعود پلویانو په کابل کې نظامی لباسونه پر تن سپکې درنې وسلې ورسره او ډزې کوي. افغان امنیتي ځواکونه هم پر سړک ولاړ دي او هیڅ ډول غبرګون نه ښایي. د سمبولې پر 18مه ماتم کوونکي توپنچې، کلاشینکوف، ټوپک، چاړي او برچې نندارې ته وړاندې او سختې هوایي ډزې کوي. پر موټرونو د احمد شاه مسعود انځورونه، د مجاهدینو د وخت تور، سپین او شین رنګ بیرغونه او وسلې، پوځي لباسونه د ښار آرام فضای یوې جګړه او نظام فضا ته تبدیله کړې ده. خو څه هم د کابل ګارنیزون قمندانۍ تېره ورځ خبرداری ورکړی و چې د سمبولې پر 18مه نیټې سرغړونکي به ونیسي، خو تر اوسه یې هیڅ عملي کړنه نه ده کړې.